سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو او د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو ورور پوښتنه کړې ده، دی وایي چې ما سره اصلي اسناد نشته دی. ما سره د اسنادونو او د ثبوتونو فوټوکاپیانې دي. اصلي اسناد وطن کې دي یا ورک دي یا زه نشم کولی چې پیدا کړم. آیا زه دا فوټوکاپي ترجمه کوم او دا ځان سره ووسم او که نه انټرویو ته؟ ملګرو، که چیرې تاسو سره اصلي اسناد نه وي او تاسو سره فوټوکاپي، د هر دلیل د وجې یا د هر مشکل د وجې تاسو نشئ کولی چې تاسو اصلي اسناد په انټرویو کې پیش کړئ، وړاندې کړئ، نو تاسو سره چې کومه فوټوکاپي ده دا ترجمه کوي او دغه فوټوکاپي او ترجمه یې تاسو انټرویو ته وړلی شئ. بیا که انټرویو کې چیرې تاسو نه دوی پوښتنه وکړي د اصلي اسنادو، تاسو ورته د وړاندې کولو چې کوم مشکل دی هغه دلیل ورته تاسو ویلی شئ، هغه مشکل ورته تاسو بیانولی شئ چې دغه مشکل یا دغه دلیل د وجې ما ونه کړی شو یا زه نشم کولی چې زه تاسو ته اصلي اسناد دلته په انټرویو کې وړاندې کړم. نو ځکه ما فوټوکاپي راوړې، دا ما سره موجوده وه. هغه هر دلیل کیدی شي، یا تاسو نه ورک شوي دي یا په وطن کې دي یا هر څه چې دي. تاسو خپل دلیل، خپل مشکل بیا ورته په انټرویو کې ویلی شئ او تاسو ورته ویلی شئ چې ما سره دغه فوټوکاپي وه او دغه مې ترجمه کړې ده، دا یې فرانسوي ترجمه ده او دا فوټوکاپي ده. نو تاسو یې هلته وړاندې کولی شئ. نو دا د دغه ورور د پوښتنې جواب دی. که کوم بل ورور کومه پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو تاسو ته جواب درکړم. بله خبره دا ده چې بعضې ملګري کله کله دا شکایت کوي چې زما د پوښتنې تاسو جواب نه دی راکړی. نو زه دې دپاره بخښنه غواړم او د هغې غټ لامل دا دی چې دلته مصروفیت زما ډیر زیات دی. نو زه کوشش کوم چې هر کله ما سره وخت پیدا شي زه هغه فارغه وخت ستاسو پوښتنو ته ورکوم او زه تاسو ته دلته ویډیوګانې جوړوم، ستاسو جوابونه درکوم. نو که کوم ملګري پوښتنې جواب ما تر دا دمه نه وي ورکړی، انشاءالله ډیر زر په راتلونکي کې به زه حتما د دوی د پوښتنو جوابونه ورکوم. نو ویډیو همدومره وه. ښه وخت ولرئ.